تاسو ګورئ موږ او تاسو د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام امت، تاسو د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام زندگی وګورئ چې هغوی څنګه تېرېدله. مکه مکرمه کې چې څومره قریبان د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام، د لږو قریبانو سما سوا اکثرو قریبانو خپل وسطوان پیغمبر علیه السلام ته په تکلیف رسولو کې ختم کړي، در دې حده پورې چې اکثریت د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د وینو تږي او د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په دې غاړه کې به په ټورو واچوي، د هغې به ساه بنده سوله او دا سترګې مبارکې به د ځایه سره وختلې. حضرت ابوبکر براله هغې به خلک زلفري ویل ولا تقتلون رجلا ان یقولوا ربی الله، ولې ظالمانو پر دې باندې یو سړی قتلوئ چې هغې نور جرم نه لري، صرف وایي زما رب الله دی، د دې جرم په عوض کې تاسو قتلوئ. حضرت طارق محاربي رضی الله عنه یو صحابي دی، هغې خپله واقعه بیانوي چې مدینه منوره کې د عکاظ میله لګېدلې وه. دې میلې ته به د ډېرې لرې ځایو څخه خلک راتلو او خپل شیان به یې خرڅول. هغه وایي په دې وخت کې زه په اسلام نه وم مشرف، ما یو څه سامان راوړی د لارې په ژۍ کې مې ایښی دی خرڅوم یې، او د مینا ګرمي ده او لمر پر سر باندې دی او تیزه ګرمي روانه ده، یو نوجوان د لارې په مابین کې ولاړ دی چې کله خلک راګرځوي هغې ته یو څه خبره کوي او چې هغه تیر سي نور خلک راګرځي هغې ته خبره کوي چې کوم ناولده قبایل راغلي دي هغه ټول راګرځي. دی وایي زه ورته ګورم حتی انتصف النهار، د سهاره څه ولاړ دی چې د لمر پر دې سر باندې ولګېدی او غرمه سوله او لمر پر کلګي برابر سو او د دې نوجوان د ډېرو خبرو څه په دې خولو کې زګونه رالو او پر دې ځای دا زګونه راپورته سو. آخر یو درې قریشان رالو چې هغه د قریبان معلومېدل، هغوی چې کله ورته ودرېدو د یوه در دې غاړه ونیوی، دې بلې په دې غاړه کې په دې مزغي کې لنګوټه ور واچوله او دا یو ورته ولاړ دی، د یوه یې پر دې مخ باندې لاړې ورتوکې او دې بل پر دې مخ لاړې ورتوکې، دریم پر مخ لاړې ورتوکې، هغه دریم لپه د خارو ډکه کله برای پر دې مخ ور وپاشله. حضرت طارق محاربي د اسلام راوړلو څخه وروسته بیا وایي زما په خدای قسم چې کوم مخ الله تعالی په وخت ضحا باندې ستایلی و چې پیغمبره زما د ستا په هغه رنګ قسمي چې هغه مخ دې داسې ځلیږي لکه د څاښت لمر، وایي هغه مخ ما په هغه ورځ باندې په خارو خټو باندې لړلی ولیدی. وایي هغوی چې کله پرې شوی ورته یې سړی د دې عمله څه وګرځه، که نه وګرځېدې در دې دې بد حال ته رسو. ورته دی پر دې ځای باندې کښېناستی، سترګې و مخ یې د خارو ډک او دی ځینې ولاړو. یو ماشومه بچی رازدلې، هغې چې ده ته ګوري نو هغه ډېره ژاړي او هغې په لاس کې یو څه اوبه راخیستې دي او دا لاسونه ورمینځي او مخ ورمینځي او د ده بېوسي و بېکسي ته ډېره زیاته ژړا کوي. حضرت طارق محاربي وایي ما د یو سړي څخه پوښتنه وکړه چې دا څوک دی او دا بچی څوک ده؟ او دې راته ویل چې دا هغه محمد ابن عبدالله دی چې کوم چا په مکه کې د نبوت دعوه کړې ده او دا دغه بچی د لور کلثوم ده یا زینب ده. چې کله هغه بچی ډېر وژړل دی ورته ویل بچی زما پر حال باندې ژړا مه کوه، زما د پرب د کعبې قسمي چې ورځ به داسې ورځ راځي چې ستا د پلار دین به د دې مکې ټوله کچو په خو کورو ټولو ته الله تعالی ورننه بس. ما درته ویل د هغې سره په مکه مکرمه کې د خپلو قریبانو سلوک په دې شکل، لیکن چې کله په فتح مکه کې مکې ته رالی 8,000 جرار لشکر ورسره دی، بیا د هغې حالاتو د انتقام فکر نسته، نه د هغې حالاتو د بدلی اخیستلو فکر سته، بلکې پر هغه قوم باندې پر هغې امت باندې بیا د رحم فکر دی، پر هغې باندې د شفقت فکر دی. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ټوله مکه کې اعلان کوي، وایي چې کوم څوک د ابو سفیان کور ته ننوتی زما د طرف امن دی، ورته چې کوم څوک د بیت الله حرم ته رالی زما د طرف امن دی، ورته من القى الصلاح واغلق الباب فهو آمن، چې کوم چا صلاح وکښېښوله او په خپل کور ننوتی زما د طرف امن دی.
نو ما درته ویل د پیغمبر سنت او د زندګۍ خوند و مزه په دې کې ده چې د بل چا د طرفه تجاوز ستا د طرفه معافي، چې بل چا د طرفه قطع رحمي ستا د طرفه وسیله رحمي، چې د بل چا د طرفه ظلم یا ستا د طرفه احساني. د اسلام خوند، د دین خوند، د پیغمبر د سنت خوند په خدای قسم الله تعالی په دې کې یې